الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: التائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأوصاني على ترك المعاصي، فإن العلم نور من إلهنا، ونور الله لا يعطى لعاصين. چې لمن د دوی د چا د لاسه لاړه، بس په دین دنیا همواړه میرات دی. چې عیبونه یې لټوي سپک ورته ګوري، دا هوا وهلې ټول د لاتمنان دی. په خاطر د دوی د رب آساني غواړمه، چې په حشر نشر څومره سکران دی. خدایا ټول مو ورکړې پیر سیف الرحمن ته، چې د خاصو خلقو څومره درجات دي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ولولئ. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى كل الملائكة منهم المقربون، وعلى عباد الله الصالحين. زما معزز سامعین و حضرات ورونو، نننې بیان د توبې، چې توبه څه شي ته وایي، او د توبې فضایل او شرایط د توبې هغه به دې بیان کې ذکر کولی شي.
د انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات نسیوا چې هغوی معصوم دي د ګناه نه پاک دي غیر د هغوی نه چې څومره خلک دي او سوا د محفوظینو اولیاو نه هغوی نه معصیات او ګناهونه کیږي خو فرق د صلحاو د نیکانو او پاکانو د فساق او فجار او عاصیینو سره دا وي چې د بیکاره انسان او د شقي او بدبخت نه ګناه وشي هغه د ګناه نه رستو د استغفار او د توبې کوشش نه کوي او د صالح او د پاک او د نیک انسان نه چې کله ګناه وشي نو هغه متصل د هغې نه بعد ندامت استغفار او پښیمانتیا ښکاره کوي او د مغفرت دعاګانې غواړي نو ګناه خو کیږي د هر چا نه او د صحیح حدیث مضمون دا دی چې د یو ګناه سره د انسان په دې پاک شیشه او صفا زړه باندې تور داغ لګیږي دا ګناه سره داغ لګیږي بلې ګناه سره بل داغ لګیږي یو وخت داسې راشي چې احاطت به خطیئته احاطه وکړي په دې انسان باندې ګناهونه ده نو ګناه په انسان څنګه احاطه کوي احاطت به معنا بقلبه خطیئته آثار خطیئاته د په دې زړه باندې د ګناه آثار احاطه وکړي د یوې ګناه سره په زړه داغ وي نو غیر چاپیره دا داغونه دومره ډیر شي چې د زړه سودا ام مظلمه تکه توره تبی وګرځي او دا زړه انسان سره د رب کائنات د اړخ نه یو عظیم امانت ښودلی شوی دی د عارفین او اولیاء نه دا منقول دي چې هغوی به دا ویل چې کله ماشوم پیدا شي نو په دغه ماشومتوب کې د رب ذوالجلال د خوا نه د ماشوم ته الهام او القا وشي چې ما تا ته یو امانت درکړی دی او دې امانت کې به ګورې ته خیانت نه کوي دا امانت به ته خرابې نه ضایع کې بنا نو هغه امانت څه شی دی هر انسان ته صفا زړه ورکړی نو ماشوم ته دا القا وشي چې دا صفا زړه درنه تور نشي ګورې دا چې واپس کله ته مړ کېږې بیا ورځ د قیامت کې زما پیشۍ ته راځې چې څنګه صفا مې درکړې داسې صفا به ما ته رارسې دا امانت ابو طالب مکی رحمت الله علیه ذکر کوي چې اوفی بعهدکم تاسو اوفو بعهدی زما په وعده وفا وکئ زه به ستاسو په وعده وفا وکم او ان تؤدوا الامانات ادا د اماناتو کوئ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض فابين ان يحملنها وحملها الانسان اسمان او زمکه ته مونږ امانت پیش کړ چې قبول کړي اسمان او زمکه انکار وکړي چې نه شو قبولولې خو انسان قبول کا امانت دی امانت کې ډیر قولونه دي راجح قول د استعداد د معنا د تکلف دی ناغه په انسان کې دی نو دته امانت د زړه ورکول شوی دی دا د بار کو قبول کړي چې ما ته صفا زړه را کړی دی دا به زه تا ته صفا سپارم نو تر بلوغه پورې خو صفا وساتي ځکه چې سبي مرفوع القلم وي ماشوم چې بالغ نه وي چې ګناه ترې نه وشي مرفوع القلم وي د پسې لیکلی کېږي نه د په زړه باندې پې تور داغ لګېږي نه
خو د بلوغ نه اخوا ته سوچ وکئ تاسو زه به مو کوم چې څومره عصیان او نافرمانیانې شوي دي او د هرې ګناه سره به زمونږ په زړه څومره تور داغونه لګېدلي او د خالق کائنات دا عظیم امانت چې یو صفا زړی مونږ ته راکړی دی مونږ څومره خراب کړی دی دا به بیا خالق ته چې پیش کوو نو څومره ناولې او مردار او خبیث او ککړ به وي بیا نو عرض مې دا دی چې ګناه خو کېږي مانم تاسې نم او د ګناه سره تور داغ په زړه لګېږي په اتفاق د روایاتو صحیح احادیث پې وارد دي نو چې هر کله ګناه م رانه کېږي او په زړه مو تور داغ هم لګېږي او د خالق په دې امانت کې رانه خرابي م راځي نو دا اراده او عزمونه وکړئ چې دا داغ لګي خو زه به دا داغ صفا کوم اوس د دغه داغ د صفایۍ دپاره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم علاجونه ښودلي دي نو فرمایي چې لکل شیء سیقل وسیقل القلب ذکر الله هر شي دپاره به د صفایۍ آله شته دی خو د زړه د صفایۍ دپاره آله د رب ذوالجلال ذکر دی دا صوفیه ذکر کوي پیران مبارکان ذکر کوي دا عوامو چې پیرانو سره تعلق نه دی ذکر نه کوي نو فرق دا نه دی چې ګینه صوفي نه او د پیرانو مریدانو نه ګناه نه کیږي او دوی نه به ګناه کیږي ګناه هغوی نه هم کیږي او تاسو نه هم کیږي معصوم خو نه دی یا هغه څوک چې مشایخو سره تعلق نه زیاته ګناه به ترې کیږي چې تعلق یې وي کمه به ترې کیږي خو چې ګناه کله وشي نو صوفي انسان د ګناه نه بعد د صفایۍ اراده لري ذکر کوي په ذکر دا تور داغ صفا کوي او غیر صوفي انسان ګنام کوي او په زړه داغونه لګیږي او د صفایۍ څه نیت یې ملا نه دی کړی چې دا به کله زه صفا کوم بل چې دا زړه صفا کیږي او د ګناه دا داغ ترې لرې کیږي نو هغه توبه ده توبه څومره ګناه چې دې کړې ده د هغې ګناه نه انسان توبه وباسي او دا توبه په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې فرض ده فرض چې دی به هر وخت توبه وباسي ځکه چې چا نه کله غټه ګناه وشي نو د هغې نه توبه لازمه شوه که وړه ګناه دې وشي نو د هغې نه توبه لازمه شوه که غټه او وړه ګناه ترې نه نه شوي نعمتونه پې رب کریم په دې ورځ کې زرګونه زرګونه نعمتونه کړي دي دی شکریه نه ده پوره کړې دا د نعمت شکریه نه ادا کول دا لوی جرم دی د هغې نه توبه پکار ده د رب ذوالجلال ذکر دپاره مونږ پیدا یو دا 24 ګنټې هغې ته ورکول پکار دي هغې ته مونږ ذکر ته ټیم نه دی ورکړی د هغې نه توبه پکار ده تاسو سوچ نه کوئ چې باتروم ته کله تاسو دننه کیږئ څه دعا به کوئ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کله چې د باتروم نه راوځئ نو څه دعا به کوئ غفرانک غفرانک یا الله بخنه راته وکړي بخنه درنه غواړم شارحی الحدیث په دې ځای باندې دا لیکي چې باتروم ته لاړې او بیا راوځي نبي علیه السلام وایي نو دا دعا کوه چې الهه ومې بخي نو د څه ګناه کړي چې د بخنې سوال کوي ګناه یې څه کړې ده قضای حاجت ته تلل خو ګناه نه دی دا خو طبیعت انساني دی عادت انساني دی ضروریات دي دا به ځي خامخه نو بیا ولې باتروم ته لاړو چې راوځي دی به اوس استغفار وایي غفرانک شارحین جواب دا کوي وی چې دی کله باتروم ته لاړو نو په دغه ټیم کې د ژبه د خدای د ذکر نه غافله شوه وی دا یې ډېره غټه ګناه وکړه غټ جرم یې دا وکړه چې ذکر یې ولې نه دی کړی دی خو دنیا کې پیدا د خپل خالق عبادت او ذکر ته او د ذکر ونه که دا 15 منټه 10 منټه ذکر ونه که نو چې راوځي نبي علیه السلام وایي خدای نه بخښنه وغواړه چې دا ټیم مې بې ذکره تېر شوی او زمونږ 24 ګنټې بې ذکره دي نو مونږ ته خو هر وخت بخښنې غوښتل پکار دي هر ټیم استغفار پکار دی چې الله دا ټیم مسی فضل تیر شو دا ټیم مسی فضل تیر شو رب کائنات
تمام مؤمنانو تداوي توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبې وباسئ رب کریم لره په غونډه باندې اے مؤمنانو. دا لعل ترجی د پاره په حق د باری تعالی کې په معنا د لیکي تعلیلی باندې لیکي تفلحون. دا د ما سبقه افعالو د پاره علت ذکر کیږي. دې د پاره تاسو توبې وباسئ چې فلاح به موزي کامیاب شئ. که امتحان کی کامیابی غواړئ توبې وباسئ. او توبم څنګه توبه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. ایمان والاو رب کریم ته توبې وباسئ خو په توبه نصوحا باندې. نصح فعل وزن دی مبالغه ده په نصح کې. په معنا د خلوص باندې رب کریم ته توبې وباسئ خالصة لله تعالی، خالص د خدای د رضا دپاره. توبه نصوحا د هغې دپاره علما کرام شرایط ذکر کوي چې نصوحه توبه کومه یوه وي. نو فرض د توبې نصوحه دپاره اولین دا دی چې الله یعص الله تعالی ثانیه. د کمې ګناه نه چې توبه ایستلي دا ګناه به بیا نه کوي. که دا ګناه یې بیا وکړه د هغه مخکنۍ توبه دروغجنه وه نصوحانه وه. باری تعالی مونږ نه غوښتنه د دې کړې چې توبو الی الله توبة نصوحا خالصة لله. شرط اول د توبې نصوحا هغه دا چې لا یعص الله تعالی بعد ذلک، بیا به معصیت نه کوي. دویم شرط ورته دا دی چې ان ابتلی بمعصیة آخرى او ذلك لا يسر عليها، ځان خو به تنه ساتي. یو سړی دی چې هغه د غلط کار پسې بډې راوالي دي، یو سړی دی اتفاقي به پیښ شو، دا فرق لري. یو سړی دی دې ځای نه روانېږي چې زما به بل کار نه وي بس زه به ګرځم زناګانو پسې. یو سړی دی اچانک د بل چا د خوا نه مطالبه ترې نه وشوه دی راګیر شه مبتلا شه پې. اول شرط دا دی چې دی خو به هغه ګناه بیا نه کوي ګرځي به پسې نه. که چېرې پې مبتلا شه یو ناڅاپه په یو صحنه کې راګیر شه په ګناه کې وشوه ورنه خو لا یسر علیها دوام پې نه کوي همیشوالی پې نه کوي. دریم شرط دا دی چې الندم علی ما فرط منه، څه ځای ته چې ته شوي نو زړه کې به پښیمانه وي، ندامت په ښکاره کوي په هغې باندې. څلورم شرط عقد الاستقامت علی طاعت الله تعالی الی الموت، د هغې ګناه په بدل کې به ځان سره دا عهد کوي چې زه به د خدای تعالی په تابعدارۍ باندې مستقیم اوسېږم، دا عزم به جوړوي. پنځم شرط خوف العقوبت، امخکې چې کومه ګناه کړي توبه یې ترې ایستلې ده نو زړه کې به داسې ډاډه نه ګرځېږي چې ما خو توبه کړې ده او ما به پرې نه نیسي. د هغه زړې ګناه نه به همیشه یریږي چې خالق به ما پرې نیسي او ما سره به څه معامله کوي. د عذاب یره به یې زړه کې وي، ډاډه کېږي به نه، د جنت ټیکېدار به ځان نه جوړوي. شپږم شرط رجاء المغفرت، امید به ساتي چې کېدی شي باری تعالی څه ډېر قوم ته بخښنه کوي، په هغه بخښنو والا کې ما هم شمار کړي. داسې ځان سره یو عزم جوړول پکار دی او نیت داسې کول پکار دی چې الله ته خو لکاو کروڑاو خلک جهنم ته غورځې ستا پې څه کېږي، او لکا کروڑاو خلک جنت ته بوځي. جنت ته څومره خلک ځي، د جنت
په دې ټولو دروازو کې د یوې دروازې د درشلې په منځ کې 80 کاله اس منډوالی شي. دا د دروازې درشل چې دي دا دومره غټې دي چې 80 کاله به پکې اس منډې وهي. او رسول الله مبارک فرمایي چې جنتین په دننه کېږي، یوه ورځ به دومره رش پې جوړ وي چې دا دروازې به د ډېر زور د لاسه چې په رش به خلک روان وي چنګاری به کوي او قریب به وي چې د خلکو د اوږو پوټکي پکې لاړ شي، دومره په رش به جنت ته ننوځي. په شوق سبحان الله ووایي. نو دا ډېر زیات خلک شو که نه چې دومره دروازې او بیا په هغه دروازه کې دومره پراخي، بیا په هغې کې دومره رش جوړېږي چې دا خلک ننوځي. نو یا الله که دغه کسانو کې چې تا بخلي دي او ته ووایې چې دا فلانی دې هم پکې معاف شي، نو د هغه پې څه کېږي؟ او که ووایې چې معاف نه شي نو زمونږ خو بنیاد پې وځي که نو همیشه دا زارۍ پکار چې الله تا جهنم هم پیدا کو، تا شقیان او بدبخت هم پیدا کړو، تا جنت او سعادا او نیکبخت هم پیدا کړو. مونږ ته اوس څه پته ده چې تا مونږ په کومه ډله کې راوستي یو؟ په نیکبختو کې دې راوستو که په بدبختو کې دې راوستو؟ خو یا الله د تقدیر مالک هم بیرته ته یې، دا ټول اختیارات هم تا سره دي. یمحو الله ما یشاء و یثبت، د خدای چې خوښه شي څه محوه کوي او څه باقي پرېږدي. یعنې چې هغه په تقدیر معلق کې تغییر راولي نو د چا ورسره څه کار دی چې تغییر راولي؟ په معلق تقدیر کې لیکل شوي چې دا فلانی د فلاني زوی به جهنمي وي او د خالق په یو کار باندې خوښ شوي چې جهنمي نه جنتي، نو د چا پکې څه کار شته؟ نشته. نو دعا او عاجزي راسې پکار وي. لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا او تقدیر نشي ردولی که ردی نو دعا یې ردی. دعا تر دعا فرق دی. د بعضو خواصو دعاګانې د خداوند کریم په تقدیر معلق کې به تغییر راولي، خالق قبول کړي. نو امید د مغفرت ساتل پکار دی. ومدى الاعتراف بالذنب، همیشه به د خپل ځان سره په زړی ګناه معترف وي. اعتراف چغو ته نه وایي ښه چې مجلس کې به ناست او فخرن به وایي د خلکو مخکې چې ما دا توره کړې وه، هغه ځان ته کبیره ګناه ده. ګورې قتل دې وکړه مه وایه چا ته، که مجلس کې دې برید تا وکړه چې ما داسې کار کړی دی دا دې بله غټه ګناه وکړه، دې ته انحماق الکبایر ویلی شي. د هلکانو کې دا کارونه ډېر زیات، یو بدکاري در نه وشوه، یو کار در نه وشه، په ځان پردې واچوه. خالق داسې ذاتو چې یهودي به کله زنا د شپې وکړه، عیسوي به زنا وکړه، سهار به په دروازه قدرتي لیکل شوي و دې سړي بیګا زنا کړې ده، دې سړي بیګا غلا کړې ده. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاطره دا امتیان زرګونه زرګونه لکونه لکونه خلک لګیا دي په زنا او غلا او قتل کې، او د چا په دروازه هم دا لیکایي نه راځي چې د بیګا زنا کړې ده. دا خاطر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت ډېر خاطر کړی د محبوب د خاطره. حدیث د مسند الفردوس د علامه دیلمی رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی چې رحمت للعالمین یو ځل دعا کوي چې یا الله زما د خپلو امتیانو د حسابي ورځ د قیامت کې ما ته وسپاره او د نورو امتیانو ته وکړه. خالق رب کائنات ته نه تپوس کوي ولې زه خو عادل یم، ما باندې ولې یېرېږي چې د خپل امت حسابي په ما باندې نه کوي. رحمت للعالمین ورته دعا کوي چې الله زما د امتیانو به ګناهونه کړي، بد بد کارونه به یې کړي، دا چې تا ته بیا ولاړي ستا د وړاندې خړ سترګي او شرمېږي، زه یم چې زما دا امت تا ته ونه شرمېږي، نو دا ما ته وسپاره، زه به فیصلې ورته وکړم. رب کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا ستا امتیانو حسابي چې ورځ د قیامت کې کوم نو زه به تام پې بیانې خبر نه کما، ځکه چې ستا امتیان تا ته ونه شرمېږي، دا به زما او ستا د امتیانو په منځ کې زه خلاصې کړم. رسول الله مبارک فرمایي یو امتي به راوغواړي او به یې درې ځان ته. څنګه به یې ودرې ځان ته؟ وضع د کنف به وکړي په هغه باندې. دا څه عجیب الفاظ دي، تفکر پکې اوس مه کوئ، سوچ مه کوئ، خو اشاره کمال قرب ته ده او کمال رحمت ته ده. وضع د کنف دې ته ویل کېږي لکه یو سړی مشر سړی دی، بادشاه دی یا مشر پیر صاحب دی،
مرید را نږدې کی یا پلار بچی را نږدې کی او دا څنګل پې داسې واړی وي دا غوږ را نږدې کی یوه پټه خبر درته کوم دې ته وضع الکنف ویل کېږي حدیث مبارک کی راضی رب ذوالجلال به دا د نبی علیہ السلام امتی داسې ځان ته ودرئ داسې به کمال قرب تراشه یا فلانیه په دې فلاني ټیم دې داسې ګناه کړې وه هغه به معترف وي یا الله ما کړې وه تا باندې څه زور و جبر ولې دې کړې وه یا الله ما نه شوې وه دې زما فرشتو خو به درپسې زیتی نه وي لیکلی یا الله نه نه صحیح ده صحیح چې لیکلي یم داسې شوي دي ما نه نو ولې دې کړې ده بس ما نه شوي ده یا الله څه معامله را سره کوې ستا قضا ته منتظر یم بیا ورته بله ګناه یاده کړي خدای چې دا ډېره عاجزي کوي او وایي چې یا الله کړې مې ده ما نه شوې ده څه زیتی را څه چا نه دی کړی نو خدای تعالی به دې بنده ته وایي چې ګناه دې کړې ده خو زه هغه مې درته معاف کړې ده او د هغې په ځای مې درته نیکي لیکلې ده نو فیخر ساجدا له د ډېرې خوشحالۍ نه به د امتي خالق ته په سجده پرېوځي بیا به یې راپورته کړي وی دا بله ګناه دې کړې وه که نه هغه به م وایي چې یو دا مانه شوي وی زه هغه مې هم درته په نیکۍ بدله کړه بیا به په سجده پرېوځي رحمت للعالمین فرمایي دا هره ګناه چې دنیا کې شوې ده یوه یوه به ورته یاده کړي او دا هر یوه به ورته معاف کړي او په بدل کې به یې نیکۍ ورته ولیکي او د هر یوې سره به دی د خوشحالۍ نه سجده لګوي او د حشر د میدان خلک به یې ګوري خو د حشر د میدان دا خلک به داسې ګمان کوي چې دا ډېر غټ سړی دی ډېر لوی مقام دی وګوره داسې خوشحاله دی چې په سجدو دلته هم سر شوی دی نبی علیہ السلام فرمایي یو خالق ته به پته وي او یو به دې بنده ته پته وي چې دوی په درمیان کې څه معامله تېرېږي څه مسله روانه ستار ذات دی ډېر ستار دی دې دنیا کې څومره پردې در باندې اچي نو چې ستار دی نو خو هغې دنیا کې هم ستار دی هلته دې هم بې شرمۍ نه خو چې تا کله په مخلوق پردې اچولې که تا نه اچولې خدای تعالی یې بې په تا هم نه اچوي څه معامله چې تا د خلکو سره وکړه خالق همغه معامله به تا سره کوي ستا ملګري نه یو کار وشو تا پسې خوله خلاصه کړه دا دې کړي و هغه دې کړي ولې شرمو بیا ورځ د قیامت کې دا اتلس زره قامه چې ولاړ دي دې ټولو مخکې دې شرموي بیا ودرئ دي چې دې سړي دا کار کړی دا کار یې کړی دا کار یې او که په مخلوق دې پردې واچولې خالق به تا پردې اچوي که په مخلوق دې رحم وکړه خالق به په تا باندې رحم وکړي او ګناهونه غټ خو غټ دي خو واړه مه ګڼئ سید سقطي رحمت الله علیه به فرمایل لا تنظروا الى صغر معصیتک بل انظروا الى من عصیت دې ته سوچ مه کوه چې ما خو وړه نافرماني کړې ده سوچ دې ته کوه چې د چا نافرماني دې کړې ده که د نافرماني دې وړه کړې ده خو د چا نافرماني چې دې کړې هغه ذات ډېر غټ ذات دی هغه ذات ډېر غټ ذات ډېر عظیم ذات دی نو لہذا دغه وړه مه ګڼه وړې ته چې چا سپک کتلي دي په غټو کې مبتلا شوي دي غټو ته چې چا سپک کتلي دي کافر ته جوړ شوی دی کافر وړه باندې چې چا دوام کړی دی غټ ګناهونو مرتکب جوړ شوی دی په غټو چې چا دوام کړی دی انتهای کفر وي بیا کافر شوی وي نو وړي ګناه ته هم سپک مه ګوره نوم شرط د توبې نصوح دپاره اعتراف بالذنب په ګناه باندې اقرار دی اعتراف دی اعلانا نه په مجلسونو کې ځان سره پټ معترف اوسېږه چې یاره دا ګناه مانه شوې ده او همیشه یې رایادوه اتم شرط اعتقاد ان الله تعالی قدر ذلك عليه وانه عدل منه کما ګناه چې دې شوي وه نو ځان سره به دا سوچ کوي چې زما خالق ته د دې پته وه په ما باندې ښه قادر و چې زما دا چرغړقې را مات کړی وی یا یې زه په شرمونو شرمولی خو چې په ما یې پردې واچولې او ما ته یې دنیا کې څه ونه وي دا خدای تعالی ما سره ډېر ښه کړي دي دا سوچ په زړه ګناه باندې کې دا د توبې نصوحې دپاره د شرایطونو او بل شرط دا د المتابعة بالعمل الصالح
چې کومه ګناه درنه شوي نو د هغې نه بعد کې بیا نیکۍ کوشش وکړه. معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه هغه یمن ته روان دی، رسول الله مبارک راوغوښته وی راشه لږ نصیحت درته کوم، وصیت درته کوم. نو وصیاتو کې یوه خبره ورته دا وکړه چې اتبع السیئة الحسنه، کله چې ګناه درنه کېږي نو زر پسې نیکي کوه، زر ورپسې نیکي کوه. چې دا زر دې نیکي وکړه نو هغه مخکینۍ ګناه یې ډیلیټ کړه، ورختمه یې کړه. او چې ګناه دې مو کړه د هغې نه بعد په نورو نیکیو کې هم پسې لټ شوې نو بیا کار ډېر خرابېږي. ځکه ربي کریم فرمایي ویدرؤون بالحسنة السیئه، سیئې لره په حسنې باندې ردی، دا د نیکانو صفت. نو سیئه چې په نیکۍ باندې ردی د دې دوه تاویله شو. یو تاویل دا شه چې کم څوک دته کنزل کوي نو دی په نرمو الفاظو هغه ته ښه خبره کوي، دا د بدو خبرو ښکلی جواب شو. در او دفعه د سیئې او د کنزلو راله په حسنې باندې، او درع د سیئې په حسنې باندې دویم صورت دا دی چې کله ګناه انسان نو شي زر پسې نیک اعمالو کې، نو دا هم دفع د سیئې شو په حسنې باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ته فرمایي فاذا عملت سیئة فاعمل بعدها حسنه، کله چې ګناه درنه کېږي زر ورپسې نیک کار کوه. السر بالسر والعلانیه بالعلانیه، که پټ درنه ګناه کېده پټه نیکي کوه، که ښکاره درنه ګناه کېده نو ښکاره نیکي کوه. نو چې هر کله سړی د بدې ګناه پسې نیک کار کوي نو خدای تعالی دا خلک بیا په صالحینو کې شماري. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، هغه خلک چې مؤمنان دي او بیریا عباداتو والا دي موږ به دوی داخل کو په صالحینو کې. یعنی دی دنیا کې به صف د اولیاو کې راولو او هغه دنیا کې به د صالحینو په جنت کې مرګري وو. نو عرض مې دا کوو چې توبه الی الله دا په موږ او تاسو د فرایضو نه ده. بیا په توبو کې توبه نصوحه، او نصوحه د نصح نه خلوص په معنا، او که د نصاح نشي نو دا په معنا د تجرید باندې مجرد لله تعالی چې بل مقصد پکې نه وي، په دغه نیت باندې توبه وایستلی شي. ربي کریم فرمایي ان الله يحب التوابین، د توبېستو والا سره خدای تعالی ډېره مینه لري. ويحب المتطهرین، هغه خلک چې پاک دي او پاکي خوښونکي دي هغې سره مینه کوي. نو فقهاو خو د پاکۍ نه ظاهري پاکي واخیسته، اودس کوي، غسل کوي، دا پاکي واخیست، جامې پاکي ساتي. او صوفیه کرامو د پاکۍ نه د زړه پاکي واخیسته، هغه چې توبه وباسي او په توبه باندې د زړه نه د ګناه تور داغونه صفا کوي، دا متطهرین دي. ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین، هغه چې چا د زړه د صفای اراده کړې ده او متطهر دی، د هغې سره ربي کریم مینه ساتي او محبت ورسره کوي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب حبیب الله، تائب او توبه ایستونکی په سچه باندې دا د خدای تعالی دوست دی، حبیب. او دا خپله توبه لغت کې څه ته ویل کېږي؟ لغت کې توبه رجوع ته ویلی شو. رجوع کومه ګناه چې دې کړې ده رجوع عزم دې کړی او دا ګناه به کوم، رجوع دې وکړه چې نه به کوم. نو بنده تواب دی، توبه ایستونکی دی، تائب دی، په معنا د دې چې د ګناه نه رجوع کوونکی دی. او خدای تعالی هم تواب دی. هلته معنا د رجوع څه ده چې کله دا بنده د ګناه نه رجوع وکړي چې نه به کوم، نو خدای تعالی د ده د عذاب اراده کړي، هغه د هغې نه رجوع وکړي چې عذاب به نه ورکوم، هغه رجوع وکړي چې عذاب به نه ورکوم. نو باری تعالی تواب دی، توبه قبلونکی دی، یا تواب دی رجوع کوونکی دی د تعقیب او د تعذیب ده دغه ګناهګار انسان نه چې چا د ګناه اراده کړي. او رسول الله مبارک فرمایي والتائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه ایستونکی د ګناه نه داسې ګڼلی کېږي لکه د سره چې د ده ګناه وینه، لکه ګناه یې چې ختمه وي. ستا هغه کم ګناه چې شوي که په سچه چا توبه ویسته،
هغه خود به خود فرشتي د چپې اوږې ته امر وشي چې دا محوه که ختمې که دا ختمې که دا چې هغه فرشته لیکل څنګه کوي په څه شکل باندې کوي ښکاري خو چاته نه که نه مخلوق څه کمپیوټرې جوړې کړي په هغې کې لیکایانې کېږي او بیا سلیکټ کی یو کلب چې ورکړي نو روغ داسې 15,000 پاڼې په یو ځای ډیلیټ بیا ختمي هر څه ختمي نو د خالق به کم نظام وي هغه مونږ ته پته نشته چې خالق د دې فرشتو دپاره د کنټرول دپاره او د لیکایې دپاره څه آلې جوړې کړي دي دا خو صرف مونږ ته د احادیثو نه وویلی شو چې فرشتي دي پخی اوږه چپه اوږه نیکي وبدي لیکي څنګه یې لیکي څه شي کې لیکي په څه شي کې ساتي محفوظه یې څنګه نو دا د خالق سره خپل نظام دی خو هسې ته سوچ دی کمپیوټري نظام ته وکړه چې په دې کې څومره شیا ساتلی کېږي او څومره عظیمه دنیا پکې پرته یي په یو ګزار سره څومره ډیلیټ کېږي دی نه نو دغه شان د چپې اوږې فرشتې ته بیا امر کېږي چې دا ډیلیټ که ختم که بس د انسان توبه ایستلې ده څه چې دې مخکې کړي هغې نه ته صفا شي صفا ختم شي حج ته لاړ شي حج دې مقبول شي واپس چې راشي نو نبی علیہ السلام فرمایي د ګناه نه داسې پاک شي که یوم ولدته امه لکه کومه ورځ چې مور نه پیدا کېده دی پاکو داسې دی ترېنه پاک شي نو ګوره چې څه ګناه چپې اوږې فرشتي لیکلي ده هغه فرشتي چې څه لیکایانې کړي ډیلیټ شي ختم شي امر ورته داسې وشي چې د حج ماته مقبول شو دا ترېنه لرې که صفای توبه انسان وباسي په هغې باندې دا صفا شي ذکر انسان وکړي په هغې باندې دا صفا شي په ډېرو څیزونو باندې د انسان لپاره هغه صفایي چې کومه ده را روانه نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له ګویا کې د سره د ګناه نه ده کړې داسې دی پاکېږي حسن بصري رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړه توبه نصوحه چې باری تعالی وایي توبو الی الله توبة نصوحه دا نصوحه توبه مختصره راته وښیه دا څه ته ویل کېږي وی ندم بالقلب د زړه پیمانتې ته ویلی شي واستغفار باللسان په ژبه استغفار ته ویلی شي وترک بالجوارح په اندامونو ترک ته ویلی شي یو زړه دی یو ژبه ده یو اندامونه دي دا ګناه چې کېږي نو په اندامونو باندې کېږي کله چې د اندامونو ترک وکړه دا ګناه یې نه کوله او د ژبې استغفار وي او د زړه پیمانتیا کوله وی دا توبه نصوحه ده او که ګناه دې نه کوله په خوله دې استغفار نه و په زړه دې پیمانتیا نه وه دا توبه نه ده نصوحه نه ده په خوله دې استغفار نه و ندامت ورکې وو او ترک عمل مو نصوحه نه ده په خوله دې استغفار دی خو په لاسونو بیرته ګناه کې نصوحه نه ده نصوحه دا ده چې اندامونه ترې نه وساتي په ژبه استغفار ووایي په زړه پیمانتیا ښکاره کړي په لنډو الفاظو کې حسن بصري رحمت الله علیه هغه خپل شاګرد ته دا ښایي سهل ابن عبدالله تستری رحمت الله علیه به فرمایل التائب لا يقوله شيء يكون قلبه متعلقا بالعرش حتى يفارق النفس صحیح تائب هغه انسان دی چې د هغه د زړه به تر عرش پورې معلق وي یعنې دا کنایه د دې نه ده چې د تعلق به د خپل خالق سره وي همیش دپاره تر څو چې دی د دنیا نه د نفس د ده د وجود نه وځي معززو مقصد د دې بیان او نچوړه دا دی چې څومره ګناهونه شوي دي تاسو نه او ما نه د هغې نه یو ښکلې توبې ارادې ولرئ په زړه کې پیمانتیا په ژبه باندې استغفار په اندامونو باندې ترک د هغې عمل چې ودې کړه داسې کار ما سبق چې د څه ګناه کړي ټول به درته معاف شي او د خپل خالق په خوا باندې لږ ګامزن شئ زمونږ استاسو خالق ډېر محب دی ګورې د هغه په صفاتو کې یو صفت دی ودود د ود نه دی ود مینې والا انسان ته ویلی شي نو زمونږ استاسو خالق ډېر مینه کوونکی ذات دی د خپلو بندګانو سره ډېر زیات محبت لري ډېره زیاته مینه لري او بل صفت زمونږ ستاسو د خالق دی حنان په معنا کې ډېر اختلافات دي خو اصل کمال مبالغه ده په حب کې لکه کله چې
دا ماشوم بچی جاړي او د مور زړه ورپسې تخنیږي چې دا ما راوچت کړی وی، یا ماشوم بچي ته چې کله سینه خوله کې ورکي او بیا یې ترې رالرې کړي یا په ژړا شي او دا زړه یې د سینې پسې تخنیږي، دا کم انداز دی؟ دا حنانیت دی. نو رب ذوالجلال د خپلو مخلوقاتو سره داسې مینه لري چې بیا لږ دوی خلاف ورزي کوي نو خفه کېږي په څه باندې؟ په دې خفه کېږي چې دا ما ته ګران دی او دا منتها کې جهنم ته روان. ولې داسې کار کوي؟ دا نه دی کوي چې دی د جهنم نه بچ. او رسول الله مبارک هم ځکه خفه کېږي چې د هغه امت دی او هغه به فرمایل چې زما او د دې امتیانو مثال داسې دی لکه یو اور بل شوی وي، دا پتنګان چې د اور ته رادانګي یو سړی ولاړ وي او دا پتنګان د دې اور نه داسې شړي چې مه دانګئ سوځئ مړه کېږئ، خو پتنګان نه منع کېږي د اور ته دانګي. اور هغه جهنم دی او دغه انسان وي زه یمه او دا وردانګون کې پتنګان چې دا وایي زما امتیان دی، زه ورته ولاړ یم چې مه دانګئ سوځئ خرابېږئ او دوی زما نه مني وردانګي ورته. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه هم زمونږ او ستاسو په معصیاتو خفه کېږي ځکه زمونږ اعمال هغه ته پیش کېږي په قبر کې، نو هغه قبر کې خفه شي، د هغه زړه مه ازاروئ. نبي علیه السلام وفرمیل دا خپل مردګان په ګناهونو مه ازاروئ. دا مړو ته هم زمونږ او ستاسو عمل پیش کېږي چې ګناه کې هغه قبر کې خفه کېږي چې دا ولې داسې کار کوي. خالق هم خفه شي، رسول الله مبارک هم خفه کېږي، زړه یې خفه شي، مردگان هم خفه کېږي. بیا هم چې وشوه درنه ګناه علاج یې څه فایده؟ توبې ترېنه وباسئ، د نصوحات توبې، ذکرونه کوئ، استغفار وایئ چې خداوند کریم ما سبق ګناه درته بې معاف کړي. درود شریف ولولئ. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك رافع الدرجات ومجيب الدعوات وقاضي الحاجات. مرسلین جسیب زمونږ د محلې اوس خوتلی دی ځای نه، خو بیمار دی، دعای غوښتې ده خداوند کریم دې شفا ورته ورکړي، کامله عاجله د نیکو اعمالو دپاره د رب کریم صحت ورکړي او د رزیل عمر نه د اله العالمین زمونږ سره وساتي. اللهم صل علی سیدنا مولانا